راځو اصل کې موږ د ټاسک بار نه شروع اصل کې کوو ټاسک بار چې د ټاسک بار نه موږ آیټم څنګه ختمو څنګه به راولو سٹارټ مینو به څنګه ډیل کوو او وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرا دیز پلیسز دا به څنګه خوا کوو څنګه به راولو کني څنګه به راولو ٹھیک ہے نا سو رائٹ کلک په دې ځای باندې د ماوس اصل کې دوه بټنز دي کنه څنګه چې عام لیفت اینڈ رائٹ بټن دې ته رائٹ ویل کېږي دې ته لیفت ویل کېږي په لیفت سره نارمل مینیو راځي او په رائٹ کلک سره پاپ اپ مینیو راځي یاد ساتئ د ماوس چې کوم دي هغه دوه بټنز دي I'm telling to the student mouse control mouse وګورئ دا بټنز دي کنه ما سره بالکل دا رائٹ بټن دا او دا لیفت بټن دا دې بټن سره نه دی دې سره یو مینیو راځي چې ته نارمل مینیو وته ویل شي یا سټانډرډ مینیو وته ویل او دې سره چې کوم مینیو راځي نو هغه ته موږ پاپ اپ مینیو وته ویل شي پاپ اپ نو دا څه موږ ته پته لګي چې وای د ماوس چې کوم دی هغه ټو بټنز دي the mouse has two buttons یو ته left button وته ویلی شي پای سره نو سره normal or standard menu راځي او بل ته مونږ چې کوم دی just right button چې هغه سره مونږ سره اصل کې آی ته مونږ سره say pop up menu وسره راځي pop up mean روچتېدل pop up tissue اټشوي په دې څنګه داسې راځي نو برش داسې نه پاپ اپ وګوره دام هغه سه پاپ اپ شي ما سره بروچ چي داسې اټس مین پاپ اپ وګوره رائټ کلیک سره رائټ کلیک عام کلیک سره کار نه کوي رائټ کلیک سره که په دې رائټ کلیک کوم د دې خپل مینیو پاپ اپ راځي که په دې ځای کې رائټ کلیک کوم د دې خپل پاپ اپ مینیو راځي که په دې ځای کې رائټ کلیک کوم خپل پاپ اپ راځي که په دې ځای کې کلیک کوم خپل پاپ اپ راځي هر ځای کې خپل پاپ اپ که په دې رائټ کلیک کوم خپل پاپ اپ راځي ٹھیک ہے نا نو دا پاپ اپس دي نو سټانډرډ لکه اوس په دې کلیک کوم نو دا نارمل دی دا نارمل دی او که په رائټ کلیک کوم نو دا پاپ اپ دی اصل کې ما سره هر ځای ته چې راځم بس ما سره به دغه پاپ اپ اویلیبل دی اصل کې ګوره رائټ کلیک کدي ځای باندې ګوره ښه رائټ کلیک نو ګوره دا پاپ اپ دی رائټ کلیک نو دا ما سره پاپ اپ دی نو کوم مینیو چې په رائټ کلیک سره راځي ایته موږ پاپ اپ مینیو ورته ویل شو کوم مینیو چې په لیفت کلیک سره راځي ها هغه ته موږ اصل کې سټانډرډ مینیو ورته ویل شو نو زه په دې ځای باندې رائټ کلیک کوم او راځم اصل کې مېری پراپرټیز جست کم ټو پراپرټیز سو دیز آر د پراپرټیز وګوره دا مختلف ټایپ پراپرټیز دي چې دا اوس اصل کې موږ ډیسکس کوو یا کته چرته په دا سره نشي راتلی په دې سره رائټ کلیک نشي کولی نو په دې ځای کلیک کا او د کیبورډ نه الټ او دا انټر وخا اصل کې داسې خیال دې کنه وګوره دلته نه دې ځای کې الټ دا دی یا دا یو خبره ده یا وګوره دا الټ پلس دا انټر داسې لکه څنګه تاسو سره کیبورډ دی کنه بس په کیبورډ کوم دا کار وکړه اتوماتیکلی تاسو ته پته ولګي دا وګوره الټ دی کنه تاسو ګیټ بیک دس الټ وګوره دا الټ او دا انټر وګوره الټ ما سره پاور مینیو سره نو بس صرف دا الټ دس ون اند دس ون چې کله دا وخه پاور مینیو به تاسو اتوماتیکلی راشي دس الټ اند دس انټر یا کچره دون نشرتلی نو آسان لار بل مشته دی ته سٹارټ تراشي دي سينه او وینډوز 10 بٹن تراشه او بیا راشي دې نه کنټرول پینل تراشه او په دې کې هم تاسو ټاسک بار اینڈ سٹارټ مینیو اویلیبل دی لکه ورته شته کنه ټاسک بار اینڈ سٹارټ مینیو په دې کلیک کا هم تعالی هم دا آپشن درکې دلته نشرات لې گو بیک سٹارټ دلته راشه سٹارټ تا او په وینډوز 10 بٹن کې دلته کیو لیکا سو ټاسک بار اینڈ سٹارټ مینیو ټاسک بار and start menu کافی یار سینوم دی ټاسک بار and start menu properties بس دا ولا ورکا just here دلته کې یا ټاسک بار properties ٹھیک ہے نا وګورئ دلته په خپل باندې اترون دی درکې خو دا لمبي چوي زیات راته کې نشته بس رائټ کلیک او properties تراشه this is simple one یا بس د کیبورډ نه دی ځوان کلیک alt plus enter is a simple one got it no of course so taskbar and start menu properties چې کوم دی د قسمه لکه کورې دا option دی کنه taskbar کپدې مې کلیک کړی option change شي کپدې مې کلیک کړی option change کیږي ما سره نو دې ته tabbed dialog box خو ضرورت نشته دی
by the taskbar in start menu properties box ته ما سره اوس په د taskbar and the start menu properties باره کې خبرې زکم چې what to do and what not to do. لومړی نمبر پدې کې یاد ساته مجتبا چې لومړی نمبر د taskbar appearance د taskbar د مخامخ شکل صورت څنګه دی. یاد ساته ټیک مارک چې کله لري کېږي اپلای کېږي اب کار نه کوي. ټیک مارک چې کله ان کېږي اپلای کېږي اب تاسو سره کار کوي. یو کمانډ به تاسو سره اتوماتیکلی کار کوي. کم کمانډ چې ټیک مارک کی بس چې کله ټیک مارک یا کني بیا کار نه بالکل یو ګاټ اټ نو صحیح. سو لومړی نمبر مو سره د اصل کې لاګ د ټاسک بار. لومړی نمبر دی لاګ د ټاسک بار. ګوره دا ټاسک بار اوس ټیک مارک ان د اپلای د مطلب دا چې دا لاګ دی ما سره. This is locked. مطلب دا دی چې دا څوک د یو ځای نه بل ځای ته نشي وړی او د دا سایز څوک کمولی زیاتولی نشي. وګورئ نشي راوړی تغیرات نشم وړی زه. بټ که دا لاک د ټاسک بار ټیک مارک تا ختم که او دا تا اپلای که دې ځای نه تاسو وګورئ اوس پکې څو خو تغیرات راوړی شي زیاتولی کمولی شي. بل اپ یې بوځه لاندې راوله دې سایډ ته راوله دې سایډ ته دې سایډ ته راوله کم سایډ ته راوړی اصل کې you got it now دې سایډ ته راوله دې سایډ ته راوله اصل کې دې سایډ ته where you want. sometimes زموږ کمپیوټر ته یو داسې کس کینی چې ایون په کمپیوټر باندې نه پیږي چې ګوري ټول پروګرامونه له اعتبار ته رسي یا پکې څه سچویشنز یې کړي یا بالکل ختم کړي دا ټاسک بار راته. نو د هغې د وجې نه موږ ته دې وایي چې بھائی کله هم ته خپل کمپیوټر یو داسې کس ته پرېږدي چې هغه د کمپیوټر لپاره ایکسپرټ نه وي بګنر یوزر وي نو تاسو دا ټاسک بار ورته لاک کړئ چې بھائی دا اصل کې دې پکې تغیرات رانولي. سو لاک د ټاسک بار اینڈ دین څوک دې ځای نه د اپلای که بس وګوره اوس امپاسبل دی چې بھائی هغه دا چینج راولي دې ځای کې نیور هی کین ناټ ډو اټ او بس دا لاک شو ما سره. وګوره اوس دلته کې درېږه مال نه راکوي خو دا ټیک مارک تا ختم کړي ځای نه او دا د اپلای دی که دلته کې اوس وګوره اوس په دې درېږه مال دا راکوي راته اصل کې آی کین چینج ایون آی کین موو مای ټاسک بار آی کین موو هیر از ویل. یو ځلې دوه ځلې ما نه همدغه شوی و نو بیا بیا پرابلم شي که نه چې فرام ویر لکه داسې یو معمولي غوندې مشکلي لکه اوس یو ډېر زیات یو کس ایکسپرټ دی هغه ته یو معمولي مشکل راغی خو هغه ته دا پته نشته فرام ویر آی هیو ټو ډو and I have to go. هغه مشکل هغوی بس I did something wrong in my computer but no this is not a way دا خبر نشته دی مطلب دا که چېرې تا سره ټاسک بار چېرې داسې ګډوډ شو you have to come here ته به خامخا ځان ته ذهن کې راولې چې بھائی دا خو د هغه ځای نه ما سره ډیکېږي. د ټاسک بار او سټارټ مینو ریلیټډ چې څونه خبرې ستا په ټاسک بار اینډ سټارټ مینو پراپرټیز کې پراته دي اصل کې. سو لاک د ټاسک بار د ټیک مارک آن کا او دا دې ځای نه اپلای که بس you got it now بیا د خپل ټاسک بار کې د تغیرات نشي راوستی. sometimes موږ پریزنټیشن کوو نو زه غواړم چې دا ټاسک بار نه دی دا ما سره ونه ښودلی شي اصل کې دا پټ دی شي ما سره. نو ګوره چې کله زه دا ټیک مارک آن کړم نه آټو هایډ د ټاسک بار آټو مینس اتوماتیکلی اتومات ما سره چې کوم دی کار کوي بیا بالکل کار شي ختم شي اتوماتیک چې کله ته دلته لاندې راشي موس راکوز کې دی را پیدا چې کله بار ګرځي نو دی اتوماتیکلی هایډ کیږي. ما ته کوم چې دا څه مشکل دی this is a problem زه غواړم چې دا مشکل ختم کړه د کمپیوټر نه دا ما سره پرمننټ کا نو چېرې ما ته دا قسم پرابلم وي نو زه به ډایرکټ آټو هایډ ته راشم دې ځای نه ګو بیک اینډ دا به دې چک مارک کم ختم به کم او دا اپلای کم اصل دین ګو بیک دیر اینډ ته بیا چې کوم نه پای کې دا ایچ اینډ ایوریثینګ بس دا سره پرمننټ شو. بل وپسې مو سره دی وګوره دا آیکنز دي که نه دا غرغټ دي ما سره یو سمال آیکنز زه خواهم دا سمال کم دې ځای نه ټیک مارک آن کا اپلای کا آیکن سمال شو که نه ما دې کوڅو چې دا آیکن څونه سمال دي these are so small even I cannot see it. زه به کم ځای نه دا غټوم so use small icon and then apply که دې ځای نه هغه آیکن ما سره اتوماتیکلی غټ شو ځکه ورکوټ سکرین و پای کې دا آیکن ډېر غرړ ښکاري نه خپل اتوماتیک د کمپیوټر هغه بالکل دا اپلای که دې ځای نه بالکل یوز سمال آیکنز وګوره اپلای که دې ځای کې اتوماتیکلی ما ته غرغړ شو of course نو دا موږ سره اصل کې د یوز سمال آیکنز خبره وه. وپسې ټاسک بار لوکیشن آن سکرین اوس د ټاسک بار دا لوکیشن تا ته یادوي چې آیا دا ته دا ته کوم ځای ته راولم آیا دا ته لاندې راوستل غواړې برې راوستل غواړې دې سایډ ته راوستل غواړې دې سایډ ته راوستل غواړې نو ګوره اوس باټم دی لیفټ دی رایټ دې ځای نه هم کولی شي لکه ما ته لیفټ ته راکړه او د اپلای کړه نو ګوره ما ته لیفټ ته راته راکړه ټاسک بار یې بوتل ته که نه ګو بیک د لیفټ په ځای ته باټم دې ځای نه والا د اپلای کړه نو ګوره ما د باټم ته راکړه دا زه ته چې بھائی ما ته رایټ دی راکړه اپلای کړه نو رایټ سایډ ته راکړه نو by default چې کوم دی ما سره اصل کې باټم and then apply so it became like that نو ګوره ما سره باټم کې اتوماتیکلی
کې هغه اډ شو راته so this is the taskbar location on screen نو دا taskbar location screen باندې چې کوم دی they always combine بالکل labels whatever یاره تاسو خپل ګاډي نه چک کوئ ما ګاډي ماډي تاسو کوم ځای ولاړ دي جامه so same here نو دغسې موږ سره اصل کې د وینډوز د taskbar location on screen خبرو کړو چې آیا د وینډوز د taskbar د لوکیشن کوم سایت ته راولو د taskbar بټنز تاسو ګورئ کله چې یو پروګرام خلاص شي تاسو سره کنه اوپن شي دې ته اصل کې موږ taskbar بټن وته ویل شو دې ته taskbar بټن وایي لکه یو پروګرام ته خلاص ک کنه کوم مایکروسافټ ورډ دی ک ایکسل دی ک کنټرول پینل دی ارس دی کنه دې ته taskbar بټن وته ویل شي وګورئ مایکروسافټ دلته رن ترالم دې ځنه مایکروسافټ ایکسل پر پروګرام بس اې د taskbar بټن وته ویل شي دا وی څنګه ګورئ ته اوس دې ته لګورئ تاسو خو sometimes they always combine and hide labels ډېر زبردست option دی ګورئ لکه دا مایکروسافټ ورډ ما سره دی کنه او د دې یو ډېر فایلونه خلاص کړم لکه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دغسې ایکسل ته راغلم د هغې ما ډېر زیات فایلز خلاص کړل دی زما ګورئ لوک لایک دس دنیا فایل مې خلاص کړل څونه ډېر فایلز ما سره دې کې هم ډېر فایلز دي څونه زبردست یې ارینج کړل ټول یې مال یو ځای راته راکړل taskbar کې ما سره د بل پروګرام د خلاصولو دپاره ځای شته که نه یو نیم وخت کې تا سره دا مشکل جوړ شي چې کله تاسو راشئ نه نو دې کې ما سره یو دوه آپشن نور دي combine when taskbar is full and never combine که زه دا combine when taskbar is full زه اپلای کوم نه دا ما سره داسې شي را سره هغه لیبلز ما ته ښیي راته وګورئ که نه داسې نومونه یې ما ته وښول sometimes ګوره دا نومونه ګوره دی کې ما ته چې کله always combine and hide labels مطلب د دې دا نومونه نه دي دا ما ته مخ آیا او وګورئ صرف آیکن یې درته ښیي وګورئ هغه آیکن ته صرف شو کوي دلته کې آیکن یې ته شو کوي که نه نو زه غواړم چې ما ته یو کس وي یار دې کې ما ته د پروګرامونو نومونه راته وښایه نو زه به چېرته راځم taskbar بټنز ته او زه به درته ویم چې combine when the taskbar is full ته به راشم دې سره وګوره ما ته به یې داسې راته ښیي بیا هم ارینج دي خو ما ته مایکروسافټ آفس وګوره taskbar and start menu او نومونه راته اټومیټیکلي راته ښیي او یو نو مخکې داسې مشکل هم پیدا شي never combine مې کمباین کوه خواره که راته په کمپیوټر باندې داسې آیا تا سره د بل پروګرام دپاره څه ځای شته وعلیکم السلام یو سپیسیفاید ځای د سره شته نشته که نه مطلب دا چې د بل پروګرام د خلاصولو دپاره ما سره هیڅ ایریا نشته دې ځای کې ټول taskbar ما سره فل شو sometimes موږ سره دا مشکل پیښېدی شي اصل کې نه که ما دې کسو چې یار دا څه مشکل دی دا خو ما سره اصل کې دا پروګرام ټول ځای نیولی دی ما سره زه غواړم چې دا ټول یو ځای کړم کمباین یې کړم ته به چېرته راشي همیشه دپاره دا لومبی آپشن always combine and hide labels دا ټیک مارک هم کوه بس دا چې کله تاسو اپلای کړئ نه نو هلته کې وګورئ دا ټول هر څه تاسو سره کمباین شو او ما سره taskbar کې د بل پروګرام د خلاصولو دپاره ځای پیدا شو ډid you understand نو په دې کې taskbar بټنز کې دا درې آپشن یاد ساتئ چې کله دا سیکنډ سلیکټ کړو نو دې به تا سره اصل کې بیا هم تا سره یو ځای ساتي خو دا هم ښه آپشن دی خو دغه د taskbar د بټن یا هغې د پروګرام نومونه به تاله خامخا درکوي ځای به خامخا نیسي وګوره څومره ډېر ځای ما سره ونیو بټ که ته وایې چې نه دا یو ځای مه راکوه داسې دا په داسې خواره که راته زه به څه وکړم دې ځای نه just go back never come سر جي خیر تاسو کرکټ ګوره نو هغه یو اپلای یې کړه دې ځای نه نو ما سره دې ځای کې دا وګوره دا سلیکټ کړه you can go back like this صحیح دی نه بالکل نو ګوره ما سره داسې راکړو بټ څه کوشش کوو چې دا always combine ahead hide labels and then apply you got it now نو دا موږ سره هغه سمپل میکانیزم دی نو دا اول مونږه د چا خبره وکړه د لاک د taskbar خبره وکړه بیا هم د آټو هایډ د taskbar خبره وکړه او بیا هم د یوز سمال آیکن خبره مو وکړه بیا هم د taskbar د لوکیشن سکرین خبره وکړه او بیا د taskbar د بټنز خبره مو وکړه you got it now اوس راځو چېرته کې نوټیفیکیشن ایریا ده اوس د دې خبره کوو let come and see each and everything in it زه به دا پروګرامونه کلوز کړم دې ځای نه اچھا زه د نوټیفیکیشن ایریا ته راځم یاد ساتئ په دې نوټیفیکیشن ایریا کې هم دوه قسمه آیکنز دي سیسټم آیکنز اینڈ یوزر آیکنز لکه تاسو کې ګورئ که نه
دا چې کوم مخامخ کاري دا سات شو دا والیوم شو دا وای فای شو انټرنیټ کنه دا سیستم آیکنز دي او د ډاټ کې چې پراتی دي دا اصل کې یوزر آیکنز دي دا ډاټ غونډه ښکاري سمال کنه د یوزر ځکه دا انټي وایرس دی دا یو بل سافټویر دی دا سافټویر دی چې ما سره کړی خو ما سره پراتی دي پکې ګاټ اټ نو په دې نوټیفیکیشن ایریا کې نه دی دې کې موږ د خبره ده چې بھئی دا یوزر انسټال کړي ځکه دا ډاټ کې دی ور کړی نو ته نه دا انټي وایرس دا ډاټ کې مخ هم دې ځکه راته راکا لومړی راځم چې کسټمایز تا کسټمایز وي د خپل چوایس مطابق تغییر راوستو ته ویل شي د خپل چوایس مطابق تغییر راوستو ته اصل کې موږ څه ویل شو کسټمایز وته ویل شو چې کله زه کسټمایز ترالم کنه زه ته چې دا یوزر آیکنز او دا آیکنز چې کوم دی دا یو ځای کمباین کا نو سو کا always show all icons and notification icon the top چې کله ټیک مارک آن کې کنه نو هغه ډاټا ختم کوه آیکن مال دې ځای کې راکړي خیال دې کنه او کنه دا ټیک مارک هم ختم کو او دا وګوره ټیک مارک هم ختم کنه وګوره اتوماتیکلی هغه بیا د ډاټ ته کنورشن یوزر آیکن ځان لکل او سیستم آیکن تعالی ځان لکل ځل ګاټ اټ نه نو دا موږ سره دا یو سمپل میکانیزم دی که تاسو دا ټول کمباین کول غواړئ دا کمباین کا کنه کې ختم نه اوس تاسو آیکن یو کمپیوټر کې دیزه پورې آیکن سي داسې اګه زما ټول ټاسک بار نیولې اصل کې ډیر زه دم چې به نه مکه وداسې نو دا ټیک مار ختم ک بیا دې زنه او کنه راولې نو بس راولا یو ګاټ اټ نو موږ دغه ته کې ما سره سیستم آیکنز دی یوزر آیکنز دی نو کو سیستم او یوزر آیکنز اصل کې موږ په دې طریقې سره راولو سو وی کین انډرسټاند د فیلینګز لایک دیٹ نه زه غواړم دې خو ما نه ټاسک بار کې ډیر ځای نیسي زه به داسې کار وکړم چې دا ټیک مارک په دې ځنه ختم کړم یوزر آیکنز به دې ډاټ ته راشي او سیستم آیکنز به جن تاسو سره دې ځای کې پراتی ګاټ اټ نه اچھا بیا تاسو وی چې زه تم چې یاره دا س آیکن ما ته مخایا لکه دا والیوم را ته مخایا د یاد کم ستانی خو مخایا را تا نو ګورته لدې ځکه بیا اکشن سنټر وګور دې ته سره بیرغ غونډه درکړې دي کنه اکشن دې ته اکشن سنټر وته ویل شي پاور ادر کړی دی نیټورک ادر کړی والیوم دا ارس شته کنه دا ما سره ځکه دا سلو مانشته دي نو ګور اکشن سنټر ته ما ته څه کراتا مې خایا اونلی شو نوټیفیکیشن وګور اسې مې کړ اونلی شو نوټیفیکیشن نو هغه ګور دل تراوسته دې زه تراوسته ځکه زه غواړم چې دې مانه زیر ډیر زیونه نسی څه دا پاره دالته پروت دی کنه زه غواړم چې دلته راولم ډایرکټ ما تخکاری نو سو کا شو آیکن ان نوټیفیکیشن ګاټ اټ نو نو کدلته غواړې صحیح ده کته غواړې دې ته ورچوما نو دام بس give it up only show notification بس الته ما تخایا do not show other things in computer whatever you have او کنه زته چې راي کراتا نو شو بالکل به راته راکی دا سه هر یو پاور دې کنه برق 30% available plugged and charging دا دې کنه do not show in notification or hide inactive hide کا notification راته hide کا these are the direct راوست یو خبره بس څنګه کې نشوي کا بس شوي کا دې سه بالکل نو سمپل خبره ده چې کوم تاسو کول دې زنه کول شي اصل اټس ایزي بل دې دوه آپشنز تا وګوره ریسټور ډیفالت آیکن بیهیویرز ګوره دام تا اونلی شو کړی دی دام تا اونلی شو کړی دام تا اونلی شو کړی دا بلم تا اونلی شو کړی ټول ما دې زنه هایډ کړل اوس خو یو نشم راوستي اصل کې ریسټور ډیفالت آیکن بیهیویرز چې کوم آیکنز کې ما تغیرات راوستیو اما ته خپل عادي حالت کې راکې څنګه چې مخکې وینډوز کې ما سره سو جست کلیک دلته واپس مرزه یو م کلیک کوا بلکې ریسټور ډیفالت آیکن بیهیویر کا هغه ټول بتاله اتوماتیکلی بس ریسټور کړل ٹھیک ہے نا نو دې زنه مونږ کول شو بیا ته وی چې ټرن سیستم آیکنز اوس آن اف دا سیستم دا دې کې تعالی سیستم آیکنز او یوزر آیکنز ټول ګډوډ درکړي خلک کی کنه هغه ایواست انټي وایرس دبليو ډي ډیوایس منیجر او هاند سٹارټ منیو دا وګوره دا د ټول یو ځای درکړي دي کنه بالکل نه زه ته مال سیستم آیکنز راکا کم کې ځای کې دي نو دې ځای کې تاسو هغه دا دي تاسو ته دا وی کنه چې دا هغه سیستم آیکنز دي کلاک والیوم نیټورک پاور ان یوزر آیکن دا سیستم آیکنز دي یو ګاټ اټ نو نو کو دا اف زه کوم ما دي 7 ما سره نشته نو مې چې دې زنه اف شوی دا سه دې زنه اف شوی دا اصل کې دا نشته کنه ما سره مې بي دا بلم چا دې زنه اف کړی مې بي دا بلم چا دې زنه اف کړی مې بي دا دې زنه چا اف کړی دې زنه چا ټول ختم دي ما سره ما دې ګوزي چې نو 7 سنه دا کم څه نظر اولم دا ټول ما آن کوا سو کدي زنه ریسټور ډیفالت آیکن بیهیویرز
yeah, they are on. You got it now? Yes. او بس راشه خپل ځای ته بالکل. تاسو پوه شئ که نه نو دا ویجن موږ سره اصل کې د چا کارو دا اصل کې موږ سره د کسټمایزیشن کار Customization. چې آیا کسټمایزیشن موږ سره څنګه کېږي په خپل کمپیوټر کې نو دا موږ د ټاسک بار خبرې وکړې چې آیا ټاسک بار کې څه کېږي او دا څه دپاره او څنګه استعمالېږي ما سره نو کو ټاسک بار کې تا نه څه سیسټم آیکن ورک شي یا کویک لانچ وغیره وغیره دغه خبره نو زه به دې ایریا ته مست راځم and I have to do handle this thing from this area کویک لانچ چې کوم دی دا ما سره اویلیبل دا عام تا سره اویلیبل نه اصل کې داسې دا تا سره عام اویلیبل نه اس تا سره نه دی ځای کې دا ټول هم داسې یو پروګرام په ځای سټارټ مینیو ته ځم بیا آل پروګرامز ته ځم بیا دې ځنه وګورئ آفس ته راځم وغیره وغیره مایکروسافټ آفس ته راځم داسې څونه خبرې دي ما سره I have a lot ٹھیک ہے نا وداؤٹ کیټیګوري دلته راځم مختلف سافټویر ما انسټال کړي دا د وجې داسې داسې راغلي دي که نه نو زه به کم ځای ته ځم اصل کې داسې where I have to go لکه اوس مایکروسافټ اکسس دی ما سره نو زه د مایکروسافټ پاور پوینټ ته راځم داسې نو بار بار دې ته راځم که نه داسې ډایرکټ come on یار څه کوي what are you doing خیال هم دی که نه نو زه به دې پروګرام ته بار بار راځم نو زه به داسې کار وکړم که نه چې یو پروګرام ته زه بار بار نشم راتلی نو هغه به ځان ته په دې کویک لانچ ایریا کې راولم څنګه به راولم بس هر ځای ته چې راځې راشه یو پروګرام ته هر ځای ته چې راځې او په هغه پروګرام باندې رایټ کلیک کړه دا ما یو سافټویر انسټال کړی دی نو د هغې د وجې دا هینډ سټارټ مینیوز ما سره راځي زه ډیلیټ کړم ما ته به اوس ټیک راشي هینډي سټارټ مینیو دا سپوز سټارټ کوم ختم شي لایک by submitting these reasons telling me no وګوره سټارټ مینیو ته راشي په صحیح شي ما سره راشي خیال هم دی که نه لکه زه کوم چې مایکروسافټ آفس ته راځم لکه مایکروسافټ آفس کې زه دغه ګوره مختلف پروګرامز مایکروسافټ ورډ دی زه بار بار دې خلاصولو ته داسې راځم بیا یې پکارېږي نو بیا سټارټ ته راځم بیا آل پروګرامز ته بیا داسې اصل کې مایکروسافټ آفس ته راشم داسې وغیره وغیره ارې زه بار بار دې سټارټ مینیو ته خو نشم راتلی داسې کار به وکړم چې ځان ته مې په دې ټاسک بار باندې چې کوم پروګرام زما آفس کې ډېر زیات پکار راځي بیا اف کورس نو زه به دلته کې رایټ کلیک کړم او را به شم اصل کې پین ټو ټاسک بار ښکاري که نه بالکل څنګه چې موږ یو څو پیپر یو ځای کو پیپر پین پکې ورکړو داسې سیم وي کین پین اټ پین کوم ځای ته راغی دا دې ځای ته راغی بلم پین کا آل پروګرامز just go back Microsoft Office and then Microsoft Excel right click ka or pin to taskbar ka got it now اوس وګوره just go back click very simple do not go there if you're going there to start menu so we cannot handle from this area مونږ هندل کولی شو ایکسل ته راځي ایکسل ته راشو ډایرکټ دا دې خلاص کړی دی بس ډایرکټ کم very simple واپس یې د کویک لانچ نه ختمې so simple right پې کلیک کړه دې ځای نه اول دې کې څه لیکلی دي unpin this program from taskbar just do it right click and just do it very very simple نو مطلب دا چې دې ځای کې موږ دا کارونه ډېر په اسانه سره کولی شو نو بھائی جان دا موږ سره اصل کې د سټارټ مینیو د ټاسک بار هغه سپیسیفیکیشن شو بس ایک کسی enough because I don't have computer بس ما